پاکستان ولې له هندوستان څخه جدا شو او ولې تر اوسه پورې له دې کسې چې 80 کالونه کیږي اوس هم د یو بل دشمنان دي؟ ولې؟ نن همدې سوالونو ته جواب ورکوم. دا ویډیو ډیره نه ده اوږده او ډیر رازونه او نکتې لري او تر اخره پورې را سره وګورئ او له پښتو یوټیوب سره اوسئ. مخکې د ویډیو لیدلو کافي د زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په یو لایک سره زموږ څخه ډیر سپورټ او حمایت وکړئ. کیسه له هغه ځای شروع کو چې کله پاکستان او هندوستان یو ملک و او پاکستان هیڅ شتون نه درلوده او پاکستانیان د مسلمانانو په نامه او هندیان هماغه هندیان نومیدل. په دغه وخت کې دوی د انګلیس سلطنت لاندې اوسېدل چې 200 کاله دوام وکړ. انګلیس تل یو بل په غم دوی اړول. مسلمان یې له هندوانو سره په جنګ اچول، هندوان یې له مسلمانانو سره، او دوی ته یو شعار په خوله کې ورکړی و چې تفرقه واچوئ او حکومت وکړئ. خو بالاخره مسلمانان او هندیان په ګډه یو تصمیم نیسي چې دوی یو ازادي خوا یو ګوند جوړي چې انګلیس پکې مات کړي. انګلیس وویل چې دا تاسو څه کوئ؟ دا وحشیانه عمل هیڅ کله تاسو نشئ کولی او دا ګوند یو وحشي ګوند وباله او دا هم همداسې لخت کړ. او د دې لپاره چې انګلیس دا له یو بل څخه جدا کړي، انګلیس په 1915 کال کې یو قانون جوړ کړ چې په هغه قانون کې انګلیس مسلمانانو او هندوانو ته چوکۍ ویشلې او غوښتل چې دا چوکۍ وې ته کمې او بل ته زیاتې ورکړي ترڅو په خپلو کې سره وخوري. دا چې مسلمانان او هندیان د ډیره وخته د یو بل دشمنان دي، نو دا د انګلیس یو ښه پلان و د دوی په فکر، او بعد هغې نه د چوکیو ویش په پارلمان کې شروع کړي. 2 مخکښې ډلې وې، یو د هندوانو چې جواهر لال نهرو رهبري کوله او بله ډله چې د مسلمانانو یا محمدیانو وه چې محمد علي جناح رهبري کوله. په دغه پارلمان کې 200 چوکۍ لال نهرو ته او 106 چوکۍ جناح ته ورکړي، یعنی مسلمانانو ته ورکړي او یو غیر عادلانه ویش یې وکړ. بعد د هغې نه چې هندوان قوي او مسلمانان کمزور شول، محمد علي جناح اعلان وکړ چې موږ باید بیل شو، ځکه چې په مسلمانانو په دې وخت کې ډیر ظلمونه شروع شول، ځکه چې دوی قوي او مسلمانان کمزوري وو. او په 1940 کال کې محمد علي جناح یوه لویه غونډه ونیوله چې موږ له متحد هند په نامه کوم څه نه جوړو او باید ځان ته اوسو، ځکه که چېرته داسې یو څه امکان ولري موږ به ټول عمر د هندوانو غلامان وو او هغوی به په موږ راج کوي او موږ به له ورځې بلې ته ډیر خرابوي. او په 1945 کال کې دا تصمیم ونیو چې د پاکستان په نامه ملک جوړ کړي او د پاکستان نوم هم یو نفر ډیر مخکې نه غوره کړی و چې پاکستان نوم خاص رازونه لري. په تاریخ کې داسې ویل شوي چې دا مسلمان دا نوم غوره کړی دی چې پی د پنجاب، الف د شمالي څخه چې افغان دی چې ټول هلته پښتانه او کاپی د کشمیر نه، سینې د سند نه او تانې بلوچستان څخه راخیستی او د دې اقدام کوي چې یو جدا پاکستان جوړ کړي. دا خبره چې انګلیس واوریدله او د جدایۍ خبرې واورېده، نو دوی هم چون نشو کولی چې نور هندوستان وساتي، دوی هم ځکه چې دویمه نړیواله جګړه وه او دوی نشو کولی هندوستان څخه ساتنه وکړي، دوی هم د وتلو کوشش شروع کړ. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې پاکستان له هند څخه جدا شي او پاکستان ته یو داسې ځای ورکړ چې پاکستان اقتصاد ډیر ورسره خرابېده، ځکه چې ټولې ښې سیمې هندوستان واخیستلې او خرابې پاکستان ته پرېښودلې. بعد د هغې نه ټول مسلمانان پاکستان ته او هندوان ټول هند ته لاړل او یو بل سره بدلون شروع شو. خو بیا هم په 1940 کال کې د 14 په اګست باندې نوی پاکستان وزېږېده او خپله ازادي محمد علي جناح ولمانځله او پاکستان یو آزاد هیواد شو.
او د هند بلې خواته چې بنگلاديش و هغه هم خپله ازادي واخیستله او داسې هند په 3 ملکونو وویشل شو چې پاکستان، هندوستان او بنگلاديش. خو یو سوال زه دلته له تاسو څخه لرم چې د دومره کشمکشونو او جنجالونو جوړونکی څوک و؟ جواب هم واضح دی، هو انګلستان یا انګلیس. دوی دا ټولې خرابیانې وکړې او اوس هم پاکستان او هندوستان د یو بل دشمنی ته ګوته په ماشه ناست دي، ځکه چې د پاکستان او هندوستان په منځ کې کشمیر یو داسې نامعلومه سرحد جوړ کړ چې د یو بل سره ټول عمر په جنگ وي. آیا د پاکستان او هندوستان دا جنگ به پای ته ورسیږي؟ آیا دا به په سولې بدل شي؟ خپل نظرونه راته په کمنټ باکس کې ولیکئ. دا ویډیو که خوښه شوی مې حتما لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره له پښتو یوټیوب سره اوسئ.